أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دا دې آیت متعلق ضروری خبرې مې 13 جمعه کړې وې او ما دا ویلو چې سبا د خبرې دی به ان شاء الله آینده جمعه کې راته ذکر کوم. ما وی چې دلته الله پاک په ډېر لوی تاکید سره اعلان کوي چې الله دوستان چې دي بدی په مستقبل کې آینده يرمني او کده دینه په دنیا کې بچی پاتې شو، مال دولت پاتې شو، کور بنگله پاتې شو، دی باغی پسیم غمجن نی ځکه چې دی لبا الله هغه خوشاله ورکی چې هغه خوشاله نسترګو لیدلې دي، نزړه د هغې د لیدو او د هغې د علم د ادراک طاقت دلته لرلی شي، نه د هغې تفصیلات یو غوږ اورېدلی دی. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضور پاک کوئی نیکان بندگان، نیک سوک تے دا خدای دوست تے اغی لما اغا خوشالے اللہ نے نقل کئی گورے حدیث قدسی دے کہ اللہ فرمائی کہ ما دے نیکانو لأغا خوشالے مقرر کری دی سترگو آغا تفصیل ندی لی دلے نزړه کې هغه خوشاله تیری دي شی او نه په وخت دا غي تفصیلونه چاورېدلې دي. نو چې دومره عظیم خوشاله ول الله پاک ورکی نو د دنیا په بنگلګې یا په موټرګي باندې او یا د دنیا په زیب و زینت دا وی بیا څه پروي. بیا مې ویلو مې دوستان د خدای ستو وی اولیاء. نو اولیاء د یو خاص ډلې نوم نه دی ګوره چې دا خاص ډله د خدای ولی دي. اولیاء د نیکانو خلقو د اولاد نوم نه لري چې دا یو سړی نیک دی نو بس د بچی د خدای ولی شو. اولیاء د عالمانو د بچو نوم نه لري چې خپلار عالمو او بس بچی چې د خدای ولی شو. نه دا ولی تعریف الله په خپل په قران شریف کې وایي. مون خلق دلته تیروزو مون وایو دا د نیکانو اولاد دی، لکه ټیک تا د نیکانو اولاد دی خو کدی په خپل نیکی هلا دے پخپل نیکی کئی آلا او کدے دا نیکانو اولاد دے و پخپل فاسق او فاجر دے دا خدای ولی نشی کہے دے دا دا خدای نا لرے دے. بس سوچ دا منگ دا خلق دلتا غلط دے منگ دے اوڈل لدانو میں خیر جبکان کہنا بس دا خدای اولیاء دی او بس دا نیکانو بچی دا خدای اولیاء دی. اللہ سوئی الذین آمنو وکانو یتقون چیغی کی دو صفت یو ایمان و یو تقوی. ما ویلو تاسو ته هر مسلمان دا د خدای ولی دی. مومن ولی کافر د خدای دشمن دی او مسلمان د خدای دوست دی. او دوستانه کې فرق دی. د چا هغه دوستانه لږه کمی د چا زیاتې د چا د هغې نه زیاتې او یا چا د هغې نه زیاتې. نو موږ به ولی پسې پیژنو چې کوم قرآن موږ ته ویلي چې دا د خدای ولی دی. بس لاول به عقیدې ته ګورئ او دویم نمبر چې عقیدې د حضور پاک او د صحابه او د اهل سنت والجماعت عقیده بس دا شوا. او دویم بدی ته ګوره چې تقوا پکې وي. او مرتبه د تقوا زمو علما ذکر کوي. یو دا چې د کفر او د شرک نه بزان ساتي، دویم دا چې د کبایر نه بزان ساتي، او بعض حضرات وی د بدعات نه بزان ساتي. دام کبیره ده او د یو خاص وجه نه ځان ذکر کوي. او سلورم دا چې دې به د صغایر او وړو ګناهونو نمځان ساتي. او پنځم دا دی چې دې به د هغې مباحو نمځان ساتي چې هغه ګناه ته سړی رسوي. او شپږم دا دی چې دې به د شبهات او مشتبه څیزونو نمځان ساتي. او اووم دا دی چې هر ما سوای الله به رستو کوي، الله به مخکې کوي، الله ته به توجه مخکې ساتي. دا علماو ذکر کړي. نو دکې چې تقوا وي او پرهیزګاري ورته موږ په پښتو کې وایو نو دا د خدای ولی شو. زمون خلق دلتا دا یو سوچ کوي چې بس زیارت ته ناست د خدای ولی دی، منجور د خدای ولی دی. زمون خلق وای بس دا زیارت کې ناست به چرسونه مسکی
اغلب خلق دی په ما دم واچو ما تشابه دوا کا او نظرانه به مولوي حالانکه ډیر داسې دی پاغه کې چې غویلا منظم سم نه ورزي اغیلا تلاوت د قران شریف هم سم نه ورزي اغینا آمنت بالله او دام سم نه ورزي اغینا د ویترو په اخر کې چې کم دعای قنوت ته ووروا یقین په خدای او قدم ولا سم نه ورزي نو هغه ځان غم پکار دی هغه چې هغه دار سجده کی نظر زیارت من جوړې ما مجاور مزبر زیارت خدمت کوم او بس پدې د خدای ولی شم نه 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 ولی کېږي پدې زیارت من جوړې ته څه ضرورت دی زیارت تا نه څه فائدہ ده زیارت من جوړې څه چل کې زیارت سره د صحابه او نبی اولیاء د خدای سوتا نشته په مقدس مکه قسم دی د صحابه او نبی اولیاء نور وی یو ځل عبد الله ابن مبارک نه چاته پوسو کو وی عمر ابن عبد العزيز دالوي سړی دی او کا حضرت معاویه رضی الله عنه چونکه د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانہ کې لږ جنگونه شي وکړ چې اجتهادي غلطه وي او عمر ابن عبد العزيز ډیر د عدل حکومت تیر کړی ډیر د انصاف حکومت تیر کړی دی داسې حکومت تیر کړی دی ګوره داسې ولی دي ته ولی وای چې د په وخت کې با ګډان او شرمخ یو ځای ګرځیدل شرمخ په ګډو چلو عمل نه کوله دا یو خارق للعادت شه دی دي ته کرامت بادشاہ د زمانه دی بادشاہ لیکن شرمخ دا حمله نه کوي په ګډو چلو او چې په کمر دی وفات شو نو شرمخ په ګډه چلو حمله وکړه دشمن کې په صحرا کې انا لله و انا الیه راجعون وای او عمر ابن عبد العزيز وفات شو چا وی تا ته سپته ولګیلا او چې پته ولګول واقعي مغه وخت کې وفات شوی وی تا ته سپته ولګیلا وی چې دې بادشاہ دې انصاف نو شرمخان زما ګډو چلو سره یو ځای سریږي او یو ځای ګرځي لیکن نن شرمخ په ګډه چلو املا وکړه پته ولګیدا چې د انصاف حکومت د مقدس مکه نه پورته شوی دی دومره د کرامت خاوند دومره لوی سړی چې عدل او انصاف یو نمونه و دنیا وای چې د عدل او د انصاف نمونه و هیڅوک پکې انکار نه کوي نو ځکه ورته وایي چې عمر ابن عبد العزيز لوی سړی دی بادشاه دی او د الله ولی دی داسې کرامت دی چې شرمخ په ګډه چلې حمله نه کوي نو الوی دی که حضرت معاویه صحابي رضی الله عنه عبد الله ابن مبارک وتوی وختدر لغونی غونی کړل وې کدا ټول دنیا د عمر ابن عبد العزيز غوند خلقو نه ډکه شي دا ټول دنیا نو حضرت معاویه رضی الله عنه چې پکم است حضور پاک سره jihad کړي دي دا هغه استخفید دړ تم نه رسي معاویه سے پلاړې لوی سړی دی رضی الله عنه دا هغه استخفید دړ تم نه رسيږي ولې صاحب صحابي دی هغه اسیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې په jihad کې شرکت کړي دي نو صحابه ټول اولیاء دي ټول د خدای اولیاء دي او بزرگان دي رسول الله مبارک سترګې په لګېدلې د حضور پاک سره سینې غشو تو ترو ته مخامخ کړي دي او د پیغمبر علی السلام دفاع کړي دا او لاسونه حضرت طلحه سور لزاید لاسو لګید دا شل شو او په هوت کې په پیغمبر علی السلام نه غشي راتام بول دا سه خلق تیر شوی قرآن د حضور پاک نواغشتو امت ته ورسو سلطنت د اسلام خور کا او وطن پرې خود بچی پرې خود الهجرتونه وکړل پنارو کې د پیغمبر علی السلام سره قسم په خدای جهادونه وکړل حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه وای یو جهاد کې حصہ دوی غشته وا یو لوی جهاد کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه شرکت کړو غزوه ذات الرقاع وتو نو خلق زمونږ د علماء چې ذات الرقاع وتولې وای نو سشپګو وجی تو کوئی داغا رقاع ټوټو ته وای رقعو ته غر ټوټ مختلفي سي سسپینه تورې وغه خیر هغه فرید او طالبانو خبرې دي ابو موسی اشعری سوي الله اکبر حالانکه دا خبره به بیا خلکو ته نه کولوي زما نیکی خوريږي وې دې جهاد کې زمون نه د خپل نکونه پروتي تاسو سخت سفر نو مونږ په خپلو ګوتو باندې او په نکونو پټه تړلې زکه وت غزوه ذات الرقاع وای هغه جهاد کې ټوکړو والا
نو چې ته سوچ وکړه چې دونه قرباني څوک ورکړي چې دونه پیاده سفر یې کوي چې نوکونه ترې وغورځېږي او دی بیا هم جهاد کې منډې وایي او داسې جهاد نه دی لکه دې زمانه کې که سړی بیماره وي نو مورچه کې کېنه په ټوپک ډس کوه نه منډې به وایي هغه جهاد کې دشمن پسې منډې وې نو چې د چا نه نوک وغورځېږي نوکونه او بیا هغې باندې ټوکړې وتړېږي او هغې کې خپې بلې خپې په دې شګو په دې کاڼو کې دشمن پسې منډې وې والله بالله که داسې کار څوک داسې څوک کولی نو صحابه ټول اولیاء الله دي ټول د خدای دوستان دي ایمان خو هغې نه موږ زده کړی دی یا ایها الناس اے خلقو اے آمنو کما آمن الناس علماء لیکي چې مراد صحابه دي هغه شان ایمان راوړي کوم ایمان چې هغه د صحابه والا ایمان آمنو کما آمن الناس نو د هغې ایمان خو الله زموږ د ایمان معیار ګرځولی دی چې هغه ایمان وساتئ او تقوا په هغې کې هغه وه چې د تقوا نمونې وې د مارونو نو هر صحابي د رسول الله مبارک معجزم ده او هر صحابي دا د خدای په اولیاءو کې لوی ولی دی لوی ولی لیکن دغه صحابه شهیدان شوي دي او دا مړه شوي دي د هغې قبرونو ته خو منجور نه دی ناست چېرته که یو کس دوته چېرته بعضې ځای کې ناست دي بېله خبره ده لیکن تابعینو ته اوس خلک ناست دي منجوریان یې ځانه جوړ کړي دي او مونځ نه کوي یو سړی دی او د اولیاو قبر لذي ګوره قبرون لتل خو سنت دی رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو نهیتکم عن زیارت القبور ما تاسو د قبرون د زیارت نه منې کړی وی یو وخت کې منې کړي وو ځکه خلکو به قبرون سره دا ناروا حرکتونه کول چا به بچي غوښتل چا به ما د بیماری نه جوړ کا نو بیا چې عقیدې د ټولو درست او برابر شوې وی الا فزورها فانها تذکر الاخره هیله ځای دا سړي ته آخرت یادوي سړی ته پند دی سړی ته نصیحت دی نو قبرونو لتلی شي د عامو خلکو هم تلی شي د شریعت د اصولو مطابق د سنتو مطابق او د اولیاء او غلام ځه بلکل لاړ شه دا فایده خبره ده منه خبره ده دا د فایدې خبره ده تعالی به فایده درکوي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به هر جمعه کې یو ځل د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر ملاقات ته ګوره د ښځو اگر چې بعض علما د ښځو زیارت قبور منع ګڼي خو زموږ جماهیر وایي چې نه جایز دی بلکل چې پیغمبر په لعنت ویلې دی وی دا د هغې زمانې سره دی چې زیارت منع الا فزورها کې سړو ته حکم دی ښځې پکې طبعا داخلي دي به هر خیف خلاصه د خبرې ده چې رسول الله مبارک به بقي ته رسول الله مبارک د حضرت حمزه رضی الله عنه او د احد د شهداو بلکل د وفات نه مخکې تللی دی او زیارت یې کړی اول ته تقریر هم کړی نو زیارت د قبرونو بالکل د شریعت مطابق بالکل مستحب دی که ته ځې او د شریعت په دایره کې دننه ځه هلته ډېر ډېره والې ده او منجور دې ځانه جوړ کړی ولې څه ضرور دی ته چل کې تا څوک تختۍ در نه ته څوک دې کاڼې وړي چل شوی صرف دې ته چل جوړ کړی دی چې خلک به زیارت ته راځي زه به له ګټونه مټونه کوم مال او پیسې راکوي خلک به زیارت ته راځي نو زیارت په توانې پیسې به غورځوي زه به پیسې اخلم دا په شریعت کې منع دی دا ناروا دی هغه منجور مونځ نه کوي خدای والے هغه له مونځ نه ورځي هغه له آمنت بالله نه ورځي هغه له قرآن نه ورځي او هغه ته هم خلک د خدای ولي وایي دا د کوم ځای نه د خدای ولي چرسونه اسکي بنګونه اسکي چرسو بنګ کوي او پیم خوري او چې ته ورشې هغه زیارت ته او د هغوی هغه کوټو ته ورشې نو داسې بین به ترې راوخېږي د چرسونو لوخړی او ډډوزې به ترې راوباسي راوځي او زمونږ خلک هلته هم دي قمقل خلک دی بې ځایه چیلې به والي هلته وړه څه لپاره چیړې وړې دا مې د پیر بابا منلی دی دا مې د کاکا صاحب دا واورئ ګورې منښتي عبادت ته د الله به کوئ که د زیارت یا د بل چا منښتي دې وکړه لاړې کافر شو عبادت د غیر الله د بل چا باندې سړی کافر کېږي دا د خدای په نوم چیلې حلال کا او ثواب زیارت ولی ته بخې نیک ته بخې او که بل چا ته بخې بخه هلته د وړو دې څه فایده ده هلته چیلې غریب خاوند دی بلا مزدورۍ کړي ګوړ او چاري او د دیاړي 1500 روپۍ روز یا 600 نو غریب سره 15 میاشتې کې ځان لړه چولی نو ښځې سیل تړه شوي بیا سړیه ما خو ستا د سر د پیر بابا تور چیلې منلې نو دیم داسې نه شي او خوشحاله شي چې د ښځې ګوره ما سره ډېره مینه ده نو څه قرض کې او څه هغه لږې لږې جمع کړي
نو لاړ شي نو ګرځي او په میلو تور چیلې وایي خدای نیک بختو تور او سپین پکې چا راوستی دی تور مې منلی دی سپین ناګران والي نو خدم شي او دیم شي او سره څلور پنځه بچیم شي نو لاړ شي زیارت ته نو منجور لی ورکړي اندا ستا شي های خدایه مخته کې جومات لی د خدای نیک بخته خرڅ کسه په جومات یې ولګوه مدرسه کې ولګوه غریب گاونډي له دی ورکا غریب لور له دی ورکا غریب خور له دی ورکا په خپل ځانونو لګو دا دې څه نخرې جوړې کړې مالګه به راوړي او بیا به په رشته دارانو ګرځئ ما د پیر بابا نه او د کاکا صاحب نه مالګه راوړې ده او د پلانکي صاحب نه مالګه راوړې ده نو بس خلک هم وایي دا ده داسې دله مدینې کجورې دي او د زمزم اوبه دي نو مالګې خلک تحت شریعت نه خلاف والله که دا د صحابو زمانه کې د تابعینو زمانه کې او د امامانو زمانه کې دا قصې موږ ځان ته خپله دا یو نخرې جوړې کړې هغه منجور ته به خلک ځي دا زموږ وطن ګزاره کې تاسو ورشئ پنجاب ته چې پته راته ولګي دلته کې خو لا بیا ما ته یو سړي قسم وخوړه قسم جومات کې ګورې ناست ما ته قسم وخوړه یاره یو غلطي رانه شوې ده او ته ما ته څه وظایف وښایې چې هغه زه ووایم او ما ته خدای معافي وکړي मैं څه چل دې کړی دی وایي مونږه یو ګروپ یو مونږ به دا زیارتونه کنستل دا ګورې ما خپلو بچو ته هم نه دي ویلي مې څه نه څه جنجال ته اوس جوړ نه مونږ دا ډېر زیارتونه کنستېدلي دي په چا کې بوتان راوتلي بوتان یقین وکړه چې بوتان پکې راوتلي بوتان دا چې کوم وخت هندوان د دې وطن نه تل زمونږ دا خلک خو د زیارت ډېر احترام کوي نو دوی څه چل کړی دی دوی قیمتي بوتان خښ کړي دي او زیارت یې جوړ کړی او دوی سره او سپین دا په دې ځمکه کې خښ کړي دي او زیارت د زیارت خلک احترام کوي دا به محفوظ دي ځکه چې بیا چې ته راشو نو موږ بیا وباسو خو بیا رانه خبره ختمه د زیارتونو خلک جومات نغلا کوي زیارت نه کوي جومات نغلا کوي قرآن شریفونه کښېني او پکې کوځئ دونه ډاډه دي او زیارت وي که ورلو د شپې را باندې ګټه اړئ دا راله نقصان راکوي دا د پخوا د مونږ د دې مشرانو نه تپوس وکړې بوساړې به د زیارتونو خوا کې تړل وي د دې زیارت خلک احترام کوي دا بوساړه څوک نه غلا کوي د شیخانو بابا سره به خلکو تړلی که نه ما ته یاد شیخ ثابت بابا سره به خلکو تړلی که به نه تړلی وایي دا خلک نوړي د زیارت به خلک احترام او قدر کوي یارېدل به او د خدای نه نه یارېږي زیارت نه یارېږي خدای نه نه یارېږي دا زموږ یو سوچ دی نو دا سره دا سپین او دا بوتان به خخول نو زیارت به جوړ کړي چې زیارت خو مسلمانان احترام کوي نه ورځي وایي به چې زیارت دی نو دا به محفوظ نو هغه به مونږ ډېر زیارتونه کنستې دي بوتان پکې راوتي او څه کې سره او سپین هم موتري او یو ځای مو که نه وایي غټ زیارت و بیا هم بند کړه وایي پکې د سپو او د خرو ډانچې پرتې هډوکي د سرو د خرو د سپو هډوکي پکې پراته او د دنیا خلک بدلله او صاحب ما غوښتنې به یې ته کولې چې ما جوړ کړه سپینه سپي ته وایي خر ته وایي بوت ته وایي یا خدایه چې پوره اصل یې معلوم نه اصل د چا دی حاجي صاحب د تورنګزو رحمت الله علیه حاجي عبدالواحد صاحب چې په لکړو کې دفن دی دا اوس د خدای ولی دا اوس بزرګ دی دا اوس مجاهد دا اوس جهادونه کړي دی اول ته دفن دی او موږ ته پته ده چې دا څوک دا دلته زموږ بابا صاحب دا اوس موږ ته پته ده چې دا په جهاد کې سره د خپلو ملګرو شهید شوی دی هلته پې قبر جوړ شوی دا بابا صاحب شو دا مدی بابا شو دا اوس په سلسله کې باقاعده په سلسله کې دوی پته ده چې دا نیکان خلک تیر شوي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا هغه شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اوس معلوم خلک دی دا نیکان تیر شوي دي بزرګان تیر شوي دي اولیاء تیر شوي دي لیکن داسې چې خلک ورته ناست دي منجوریان او په قبرونو سیرې پرتې او دنیا راځي او ما لټولې لاندې پکې بوتو ما لټولې لاندې پکې د سپي او دا خر نو چې تا ته پته نشته چې دا څوک دی د کوم ځای دی فضل نوم والا خلک یې ښه دی پلانکې بابا هلکه نوم والا ته یې ښودرې وګوره دا څوک دی د تاریخ معلوم کا اوس د پیر بابا تاریخ شته ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی پوره تاریخ یې موجود دی د کاکا صاحب تاریخ شته یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی یو ډېر لوی نیک سړی تېر شوی دی رښتیا د خدای ولی پیر بابا واقعي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی واقعي د خدای ولی سیدو بابا یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی واقعي د خدای ولی نیک سړی نو تاریخ وشته که نه که ته ورځې
نو دا چې به تاریخ پراتی دی او منجوریان وتخا اصحاب بابا صحابي دی سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی اللہ عنہ کی دی شنور صحابہ موسری دا یو معلوم دی یعنی تابعین خو وسره دی جهاد کې شهیدان شوی دي دیو جن قبر قبل پن ورخاته وګد یو کسنه ګڼ کسان دي خبره را ما پوهیږي کنه نو تاریخ معلوم دی مونږ ته سلسله معلومه ده نو دا اوس نه کان خلک دا نورم ډیر شتا لیکن دا اوس یو سړی خبره کوله ماته پنجاب کې وچه پنجاب کې توبه به بس پنجاب کې یو سړی غریبو خدای بوته ډوډۍ او فلان کې فلان نو هغه غریب تنگ شو اخذ ته تا خدای به خو بس زده ولې کولم کې ډوډۍ نشه وروړي هغه لټو باندې سړی ناراض دی لټي خدا کاری مړه خطا کړی خو بے غیرت دی سار چې ودشي ماسپخین را پاسي ماسپخین مخلاص ویندي ماجیګر به ودشي ما خام را پاسي او ماسوتن به ودشي سار پدغه لټ ته ز بے غیرت وي پر دې سوالونه کوي او بیا پر دې اجرو کې چې لمانډه کوي په خوان د بے غیرت کارو کړه خدای نیک بختا د دین کارو کړه دنیا کارو کا قسم په خدای دا څه خلک دي چې سار نه مغرمي پوری ګوډو نه کوي په دې ګرمه کې نر دې دا نر د سار نمازیګر پوری غریب لګیا دي دیاړي کوي دا نر ځوان دی دا کسب کوون کې نر ځوان دی نر رسول الله مبارک حضرت سعد رضی الله عنه پلار ورغه چې ستړي مشي وسرو کل دا ګوته سخت وي دلته ګوټه وي بما هذا یا سعد دا سدي دا لاس کلک دی دلته ګوټه دي وی دا الله رسول بچوله پیروزي ګټم تسکوره په وا مو چاري پر راکاګم نو چې سرڅوک سسکوره چاري وي دا د غوټي کېږي لاس کلک شکلک بچوله پیروزي ګټم تسکوره وا او چاري پر راکاګم قسم دې د دوالو جهان مبارک سردار اغه لاسونه اوچت کړل او خپل کړل وی دا لاسونه به جنت ته دي دیاړي مار خو نر دی نر چې مونږ وسره کوي ګوډمار خو نر دی خدای بچوله روزي ګټي دلکار خو نر دی سار نه ګرمه پورې خدو بچوله په دیوال ناس دی ګرمه ته روزي ګټي لوار خو نر دی اور تناسته او ګرمه تناسته او غریب درونه تیرې او بچوله روزي ګټي سرکان خو نر سړی دی کټه دغه رانده و سره د اره و سره د خو دوکر خارې نشم راخ کله او ترخذ و سره د او بچوله روزي ګټي دا مزدور کار دا بټیاران شو دا نور شو په ګرمه کې چې لګیا دي او دا مهنت کوي د خپل بچو د پاره او حلاله مزدوري ګټي او خپل منځ او داس کی قسم په خدای ناران دا جنت والا خلق دا به خوندي نه دا څوک زمیداری کې سار غریب او خپل زمیداری کوي او د او بخوره کوي او وساړې تړي او ترې شلې کوي ته هنران دي یا څوک دی ټول دي او خپل بچو له سار دیو حلاله ګټي تا خو چې دا کټ کې پروت ته پردو جروت دیو چلم نه کخرا کاږي او دقه سه ټانډا پروت ته دا بے غیرت دلاري دا بے غیرت لري فارشه منظم نه کې روجیم غړي وړي دي او دان نه دلوي لاټي برنس جوړ کړي دي دا سې نه پکا کسبو کا خپل بهر کې زمانونو خبره مې دې پورې کولا چې هغه سړی لټو خزه وتوي خارشه د دې وکړم او د سار نه ماخامه پورې موږ به سفر بس دروي راشه آسان کار وکړه یو منجورو د زیارت غلالا بس هغه سره پریوت د آسان شه دي د خلکو قمقل دي څوک چيلې بوزي او څوک ګډ بوزي او څوک نغدي پیسې وړي او منجور ولا شاډه بي او بس بیا واپس راځي خزم دي او سلیم دي او بډاګانم دي او ارازي او وی جوړ شو ما نا جوړم خو چې دې زیارت دلاله من جوړ شوم نو زیارت ته پس جوړ شوي شیطان درکې نه نوته نو دلې اړه کې واچول چې دې زیارت دلال شه جوړ بشي نو چې لاړ کې نه شیطان د نه ووت نو چې راشه نو جوړ نو بیا دې دنیا کې په یو خبرګردې مړه دا زیارت دلالم دا نه ور باندې هغه 14 نو دا نه خاصم هغه لاله منو ټیک شوما نو دا هغه خوره مې راواغښت په ځخه مې واچوله نو دنیا خلک هم روان شي او چې روان دي او منجور پکې مزید منجور لګیا دی دیو سره دی د منجور خدمت کی زیارت جارو وي او پیسې دي چې خزه بردست را روان دي او منجور په خپلم کوي او دلم ور کوي خورا او کورته مړه چې چالو شو اخره کې هغه منجور په تنگ شو هغه وته وی چې تا خدای به خباسه بس کنه کال دوه دي ما سره ترکل تیار نقد وړي او ترکاري ډوډۍ وړي پیسې وړي خوارشي د چته نه مزدوري کا زمونږ د قصه له ګوته ویدل تم سره ناشته
اپې تنګ شو نو دی رخصت کړ چې دی او یو خرکوچې ورکوي زه به څه کوم چې ته ما رخصت یې وایي دا خرکوچې والا او د ځنګل ته ځه او دلته لرګي پرې کوه خشاک او خرڅوه ځه خرکوچې باندې سور شو را روان دی په لاره کې خرکوچې را پرېوت پی ماته شو مړ شو چې مړ شو ته خو وی چې ما خو دوه څلور کاله د پیر صاحب دی خو دي د پیر وایي که نه منجور صاحب خدمت وکړو یو خرکوچې میلاو شو هم مړ شو نو خاورې پې واچولې او کېناست ورته جاړي یو خرکوچې په دونه محنت میلاو شو هم مړ شو جاړي چې خدای اوس به څه کوم د هغې خرکوچې نه خدای زیارت جوړ کړو ډېر سولګېد خلک به راتلل وروره چیلې راولاو نغدې راوړاو هر څه راوړاو بس سړي شید هغه خرکوچې خاوره ښه مضبوطه کړه او ښه زبردست زیارت یې ترې جوړ کړو او غلاف ملاف یې پې واچو بس چې روان شو هغه چې کومې پیر او استاد یو هغه ته چا وی چې دلته خو بل زیارت دی او دنیا غیله روانه ده نو په لاره را چې دوی ګورم چې دا څوک دی دا څوک ښخ شوی دی چې څنګه راغی ویې کتل دا مرید یو هلکه هغه په خولې لاس کې خو چې چپ غږ به نه چې ځان لیکه وي دا چاته ناست دی وایي دا هغه خرکوچې دی مړ شوی دی مې په خاوره واچوله د هغې نه شی ولګېده زبردست فیکټري ده داسې فکري ولګېده او داسې شی ولګېد چې بس زبردست پیسې دي او را روانې دي او بنګلې دي او یو مسله په قمقلو باندې خدای پاک په بېوقوفو قمقلو خرو باندې په ما خدای را مهربانه کړي هغه خرکوچې دی او پیر یې ورته وایي وایي دا ډېر ښه ذات دی وایي چې زه ورته ناست یم هغه یې مور ده وایي ډېر ښه نسل دی وایي ما هم پې ډېرې پیسې وګټلې او ته به هم پې ګټې دا د پنجاب دا قصې پسې پته نشته تا ته دا زیارت دی پته نشته او زیارت دی دې مري سره خوا کې ما په خپله نه دي لیدلي چا راته وې چې هلته کې به د بجلۍ لین خلکو بوته او اونې به را پرېوتې لین به خرابېده بیا به لین پرېوتېده بیا نو لین یې په بل طرف واړه نو ټرانسفارمر یې ورته ولګو نو چې په بل طرف واړی نو بیا خو بجلي به همیشه یې که هغه د اونو نه په بل طرف کو یو سړي خوب ولیده وی دلته زیارت دی قسته مړه ما خوب ولي چې دلته د خدای ولی دی او په هغه باندې خاورې واچوه نو هغه لاړه هغه هلته کې څه چې کوم ځای وي دلته د خدای ولی دی ورېږه زیارت پې جوړو خوب مې لیدلی دی نو په هغې خاورې واچولې او دې وخت کې حکومت منظوري ورکړه تارونه اخوا کړل وګوره که نه د خدای ولی مې جوړ کړ نو څنګه بجلي روانه شوه نو هغې ته ټرانسفارمر والي سرکار وایي ټرانسفارمر والی سرکار ټرانسفارمر بابا خدای پاک دغه زموږ چېرته هغه اولیاء چې د هغې یو سلسله معلوموي یو نسب معلوموي یو نیک سړی تیر شوي یو عالم تیر شوي یو بزرګ یو مجاهد یو شهید ټیک شوه لیکن چې پته نه لګي هسې موړه خلکو جوړه کړې ده او جنډې پې لګولې دي او دنیا خلک ورځي او سلوټونه ورته کوي او دوه ګوتې په تندیک دی او دوه په سترګو ایږدي او چپ چوپې جوړ کړې دا د خدای ولی شو دا چې ورته ناست دی منجور دا د خدای ولی شو نه دا نه دی اول ایمان وګوره او بیا وګوره چې تقوا پکې شته او که پکې نشته خبره د پرهیزګارۍ او د تقوا ده یو دویم وګوره دویم په دې پنجاب او سند کې داسې خلک دي چې ګریب هم خوري برید بام و سره خوري او ګیرې بام خوري او پتلونونو کې به ګرځي او مونځ به نه کوي بلکل او خلک روان دی غیله لاسونه ولا ښکلی او خپې ولا ښکلی او ولې چې دا د پلانکي نوسۍ دی یاره واقعي نیکه خو یې نیک سړی تېر شوی دی د هغه نوسۍ دی یقین په خدای که پرون هم راته یو ملګري خبره پرونی خبره یو لوی سړی دی تاسو یې پېژنئ او دې درته نوم نه علم سرکاري سړی دی لوی سړی دی نوم یې درته نه اخلم وی ما ته وایي چېرې تا خو ځان نه مونځونه دي او څه دي څه دي دا دونه مونځونه سره پاره کې ما ورته وی یاره دا خو د خدای حق دی او خامخا به مونځ کوم او ته نه کې وی زمونږ نیکونو مونږ له ډېر مونځونه کړي دي په خدای قسم پرونی خبره زمونږ نیکونو مونږ له ډېر مونځونه کړي دا نیکه مونځ کړي دي هغه به تا له فایده درکوي مونځ نه کوې او دا نه قسم په خدای چې دومره لوی مدد د دغې خلکو د هغه زیارت مدد هغې کې بکسې ښه دي او پر اشپیل ته دا روپۍ راکوي
جنگلې ته توکړي پراش پیلونو روپے راکاږي او خلک دی وته ورځي تجارت دا خدای ظالمانو چاله لاړې دا پیسې هغه سیټانو نوابانو لاړ اګر خیالو لاړ تجارت لنذي تاسو کوي دا پیسې په جمعات ولې نه لوګوي دا غریب لولې نه ورکوي دا کونډي خور لولې نه ورکې دا کونډي ترور لولې نه ورکې دا په مدرسه ولې نه لګي تاسو کوي په کوم طرف روان دا پیسې دي چې په دې زیارت ورنولي پیسې دي په زیارت ورنولي لاندې وته سوړه کړي الته پریوزي او لاندې نه وته یو د جوړ کړي پراش پیلونه ترا کوي دا دوه پیسې او بعد ته حکومت په ټیکا ورکړي او قاف والا او د دنیا پیسې رواني دا زمون خلک ټیک د سړی نیک دی ولګنا نو سیخ نیک نه کړ نسیخ ګیره خړل نسیخ فلمونه ګوري نسیخ سلیماګانی جوړی کړی دي نسیخ په دغه پیسو دی د لندن او د امریکای او د برتانی چکرې لګي او سویټزرلند ته دی پاغې نخري کوي اولیاء د ټیک د نیک ولی د نیک سړی دی اوس نسب اشتا نو دی خو نیک نه دی کنه څه کوي په دې سن کې د تلوم یو د زمو ما سره سوراب احمد جی صاحب سره یو ځای ته الته خبر شو مچل ته چل اغي وته مرشد پاک وای مرشد پاک نو دی بس چلو کې مرشد پاک براشي نو دغه غریبانان خلک دی په خدای یقینو کړي رجزانه د سردارانو او دغه وړي رګانو پټي کریز مکه کوي او غي ولا اسم نه چې مال کله اوسي فصل اوسي مرجکه او غنم او پنبه وغیرہ نو نیک بلار شي منډه ته خرڅ بشي نو پیسې به وړيره لذي دل نه راځي په ګوتو سره دی بزی هغه وړيره ته په پزما کناستي نه سپلش تایخ پبلخ پیګر یو کوټه دا او دغه نو شپول او دا غریب بخپبلخ پیو د کیږي خټو کې ګرځي منځونه کم ځای کوي منځ نشتا صاحب تبلیغ والا یو جمعه تلاړل چې دروازه کولاو کړه نو جمعه صاحب پروتو پکې د خر ډانچه پرتا و اعتراض وستا د خر ډانچه نه خلکو ته وینا یو اوهو دا خو د معنا دونه مدمخ کې خر رک شوی وګورئ هغه جمعه ته نه نوته چې تا ورنه نوته بیا دراوته په چل نه پویدنو پکې مړ شوی تاسو جمعه ته او جان چې صاحب دا سورا به چې صاحب نور نه خپل تاسو کې دی التپاته کېده وې ما ته کسان وې چې زموږ یو پلار دی او کڅوک دی اجي صاحب ته چې دې 4 دې تن اول په جنازه کا نو بیا لاړ شه ما ته چې ولې مړ شو نو یې مړ نه دي سخت نو مې په جمدي سي جنازه وکما نو چې تلار شو دې مړ شي بیا په جنازه سوک کوي اوس کې تاسو خلک پروژه کې قسم په خدای دروجي پمیاش کې ودونه کوي دروجي پمیاش کې ودونه او د روجي په میاش کې دا دوی چې کومه میلی وي د سارو منډه شربتونه پکې خرسيږي او دنیا تاسو خلک اس نه خواران نه دي خبر لیکن کار یې څه دی او د قسقا پسقا ګرځي مال ټول سر وړي وروړي او دی غریب دي او د دکان نه سودا وروړي او هغه د پسې قرضې لیکي ډېر بد حال دی لیکن کار یې شي د جمعې پښپا په یو کلی کې میلای مرشد پاک برازي نو دا ټول التبون شي زموږ مرشد پاک را روان دي نو خلکو دې مرشد پاک لا ګډان او چيلي ساتلي نو دا ولا بوزي نو مرشد پاک څنګه غټ غټ بریت ګره خړېلې منور دي ټول شپه قواله وشي او ګډېدل به وشي او چرسونه به اوس کلی شي ټول شپه چرسونه وي خزه برداشت الو خړې ته او ټول شپه قوالی وشي او ګډا ګډي وشي او بس مرشد پاک له پخپوم پروزي او پلاسونم پروزي او مرشد پاک له خلکو ګډان چيلي ساتلي په داغه نه ټرک ډک کېته غونی اوس یو پس تش تک څه کور تر نن التدا میلدا بل جمعش په بل کلی کېدا بل جمعش په بل کلی کېدا بل جمعش په بل کلی کېدا زمون خلک وي نه بس دا مرشد پاک دا د نیکو خلق اولاد دی او دی باغ نیکان نکونه به جنت ته بوزي دی بابا غمزان سره جنت ته بوزي فقمق الخلق جنت ته په خپل عمل دی ایمان بای او نیک عمل بکې نو پلار او نیکه دې نیک سړی دی او زوی او نوسی هم نیکان دي نیک عمل کوي نو دا نصف پیدا رسي رسول الله مبارک لور حضرت فاطمه دا زما د غوخي ټوکړه دا غوري وي چا کمینه او کلمه سره مینه او کو چا وسره وګزو کو ما سره وګزو حضرت عباس وی زما تر دې بچا دې خپک دې خپکلم دې خوشاله دې خوشاله کړم حضرت حسن او حسین دا نسب دے او نیکی دا
چې نیکی وسره بیا بالکل نسب فایده رسي. بالکل تاسو ته مې تیره جمعه کې د حضرت خضر دغه دیوال د نیغېدو خبره کړې ده. خو که نیکي ورسره نه ته په خپله بد عمله او نیک نه او نیکه د لوی سړی تېر شوی دی هېڅ فایده ده نه. اولیا وپېژنې وروڼو، دا مه وایه چې زیارت کې ناست دا د خدای ولی، دا مه وایه چې دا د نیک سړي بچی دی نو بس دا ولی دی خدای ته رسېدلی دی او زه به دله ورځم او دله به پیسې ورکوم نظرانې به وړم او بس دا د نیک سړي اولاد دی. نه نه نه، نیک سړي اولاد نیک دی به سر وچشه. د نیک سړي اولاد عالم دی، د نیک سړي اولاد نیک دی په سر وچشه. بالکل معنا خو چې نیک پلار او نیکه نیک تېر شوي دي او بچي یې بدعمله دي دا اولیا نشي کېدی، دا ولیان نشي کېدی. ولی هغه دی کانو یتقون ایمان سره تقوا چې پکې ګوره په شریعت یې وګوره چې تقوا وسره تقوا وسره ني هغه ولی کېدی شي. هر عالم ولی دی د خدای. کوم عالم عقیده برابر ده تقوا پکې خاص دا ولی دی. هر نیک دا یو ډله نه ده چې دا اولیا دي او دا مولیان دي، دا اولیا دي او دا مولیان دي. په خبر امام بخاری مولا نو، خبر نه به خوشبویت دی. امام ترمذی عالم نو، د حدیثو درسونه عبد الله ابن مبارک عالم نو، عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه عالم نو. ورشه د عبد القادر جیلانی تفسیر وګوره، تفسیر جیلانی رحمه الله څومره لوی سړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عالم نو. نو بعض خلک دا جدا کی دا عالم دی او دا ولی دی، دا عالم دی او دا ولی دی. کوم عالم چې د علم خدمت کوي، د دین خدمت کوي او خلکو ته منځونه ښي، خلکو ته روجې ښي او خلکو ته نیک اعمال ښي او په خپله متقي دی او پاک دی، قسم په خدای د خدای ولی دی. یو سړی د حضور پاک د احادیثو خدمت کوي یا د پیغمبر مبارک او یا د قرآن د تفسیر خدمت کوي او یا د فقه خدمت کوي او دې د ګناه نه ځان ساتي، بس دا د خدای ولی دی. خو د دنیا خلکو ته دین رسوي، د د برکت ته خو الله پاک د دنیا خلکو ته حدیث او رسول، د برکت ته خو خلکو ته الله پاک ډېرې لوی نیکۍ ورسولې. د خو ډېر کتابونه ولیکل، خلک کتابونه ګوري او فایدې ته اخلي. دا د خدای اولیا دي. ولي څه ته وایي؟ ولي دې ته وایي چې په سر یې جنډه لګېدلې. نه، دا دوه څیزونه ایمان او تقوا. بعضې خلک بیا هر طرف ته شته که نه، بعضې سړی نیکي خانقاه کې ناست دي او پلار یې نیک سړی او دی په خپل هم نیک سړی دی او خانقاه کې ناست دی او خلک وله راځي او وظایف ورکوي، ذکرونه په سر و چشم، دا د خدای ولی شو. ولې د خلکو اصلاح کوي، خلکو ته نیکي ښایي، خلکو ته کلمې ښایي، د خلکو صحبت ورسره پیدا شي، نیکي ورته خلک ورسره ډېر خدای نیکان کړي، صالحان شي ورسره. ذکر او اذکار دې خلک ډوکې کوي، ګوټ کې ناست دي، تسبیح وایي، په دې نه کامیابېږي. هلک په څه به کامیابېږي؟ دا په ګوټونو کې ناست، دا په ګوټونو خانقاهونو کې ناست، نه ګوټ کې ناست دی، خانقاه کې ناست دی، خدای یادوي او نیکي کوي او خلکو ته نیکي ښایي، خلکو ته مو ذکر کوه، خلکو ته مو درود شریف وایه، بیعتونه ورسره خلک کوي. ټیک ده که په ایمان برابري الامنو ته کې داخل دی او تقوا پکې ده، بالکل د خدای نیک سړی. نو څوک ډېر افراط تفرید کې تللی دي، څوک بالکل دا ذکر او اذکار او دا خانقاهونه دې پسې بدې نه دی، څوک په دې طرف نقصان کوي او څوک دونه حد ته رسېدلي چې منجوریانو ته هم پیران وایي او هغه ګیرخریلو ته او چې هغه پلاران نیکونه نیکان تېر شوي دي او ګیرخریلي دي او سپي د سپو مقابلې کوي، هغې ته هم اولیا وایي. داسې به نه کوو. ښه اولیا به څوک دي؟ اولیا هغه لومبی چې ایمان او عقیده برابري، بس د الله او د رسول ته راوړلې شوې عقاید چې هغوی څه مونږ ته ښولې دي او د صحابهو چې کومه عقیده وه، مونږ ورته اهل السنت والجماعت وایو. اهل السنت څه؟ د پیغمبر د سنتو تابعدار او اهل الجماعت څه؟ د صحابهو د جماعت تابعدار. بس چې دا ښکلې عقیده لري، بس دا. او دویم کانو یتقون چې تقوا پکې وي، پرهیزګاري پکې وي، نیکي پکې وي، د ګناه نه او د دې وړو غټو دواړو ګناهونو نه ځان ساتي. باقي ګورې یو خبره درته وکړم، مکمل پاک سړی چې هېڅ ګناه نه کوي، داسې څوک هم نشته. وي به خو چندې څو کسان به، داسې نه یم چې څوک نشته خو چندې څو کسان به. په دې معاشره کې به دا پوټیني پوټیني غلطۍ دار چا نه کېږي، دا به زمونږ نه هم کېږي، ستاسو نه هم کېږي، بل نه هم کېږي. معاشره داسې ګډه وړه دجالي معاشره ده. دجال ته زمانه روانه ده،
کېږي نو هغه برکات نشته کوم برکات چې د حضور پاک د زمانه برکات شي کېږي د صحابو د زمانه برکاتو ان شي کېږي بعض خلک وي دنا ناشنا کار او شو او دا د خدای ولی دي ناشنا کار دی شو ګورا کدی نیک دی په خپل خدای کرامت شو او کدی نیک نه دی فاسق فاجر دی نو دا سحر جادو دی بیا رسول الله مبارک فرمای چې د کوته د بند عمر دی د سنت خلاف دی او د تا انور اوس په مې لاسونو کې خطا کړل دا باندې یک سړی نه دا بساحر او جادو شریعت دې تا ګورا په شریعت برابر دی او کنه باس دا لنډه خبره که په شریعت برابر ډیره خبره او که په شریعت برابر نو چې د خدای ولی وته تا نه د خدای ولی نشته ته مسلمان دې د لاندې درجه به مسلمان الحمدلله ایمان وي خپل نیک اعمال په خپل کوي چا پته مگر نیک اعمال کوي خپل منځونه او خپل مستحبات او خپل روزه او خپل نفلونه کوي چا پته مگر دی کنه کانی دعا ته وغواړي بیا صالحانی دعا ته وغواړي هغه کې او چې په خپل هغه په شریعت برابر او چې په شریعت برابر ني چې نږدې ولا ورنشي ته ته په شریعت برابر هغه سره پاره شریعت برابر نو بیا الله دې موږ ټول نیکانو ګرځول کې او یا الله د دین او د شریعت مطابق عمل نصیب وګرځول کې زمونږ په دې جمعات کې موږ سره ډېر مرګرو تعاونونه کړی دي واو کې چې الله دا غي بدلې په دنیا کې مور کې او په آخرت کې خدای پاک نصیب کې او چې دا کوم آبادی مونږ وکړه او لا روانه ده اوسې پلسترې پاتې دي پر په بس کار خلاص شو پلسترې پاتې دي اوس ورونه لرګي پاتې دي دعا کې چې دا الله په خیر سره تو رسول کې او خدای پاک زمونږ د جمعې د مانځه لپاره او د قران شریف د درس لپاره قبول وګرځول کی چا ځای ورکړي دي چا پکې مالی بدني تعاون کړي دي الله پاک دې غیلا داغه بدلی په دنیا کې مور کې په آخرت کې یو مرګره داغه والد سے باندې اټ کې لګېدلې دی یو افتینا دعا وکړي چې الله روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي زمون فیاض صاحب دې دا رضالو داغي والده بیماره د دعا وته وکړي چې الله روغ صحت ورکړي شفا ورکړي څومره بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې الله ټول روغ صحتونه ورکړي شفا ولا ورکړي زمون بعضې دوستان دي هغه د دعاګانو درخواست کوي خو زه خو نوم دار چا نشم غشته الله چې څومره چا د دعاګانو درخواست کړي دي خدای دعاګانې قبول کړي موږ الله د فتنو د دواړو جهانونو په عمل کې وساتي د دواړو جهانو خیرم نصیب کړي او الله چې د چا بچی نه اولاد ولا ورکړي د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي الله زمون بچی کامیاب کړي زمون بچی دیندار کې خدایا او موږ د خپل اولاد د نوسان وسو د بچو د غمونو او ناګهاني شلقونو نه پامن کې وساتي یا الله سریر خان دی ماشومه نا جوړه ده دوکه چې الله ولا روغ صحت ورکړي چې څوک بیماران الله شفا ورکړي څوک تنگ دست دی فراخ روزي ورکړي او زمونږ د مانځل د ډېر لري لري نه خلک راځي د ډېر لري لري نه غریبانان سحر نه ولا صبح جونا د لري لري نه الله په یو قدم اجر ورکړي الله د حاجتونه پوره کړي اولاد مصیبتونو فتنو نه کور او بار امن او امان کې وساتي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين